اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. اے رسوله، د هغه کتاب تلاوت کوه چې تا ته وحی شوی دی او لمونځ ترسره کوه. بېشکه لمونځ له بې حیایي او ناوړه کارو ایسارول کوي او د الله ذکر تر ټولو لوی شی دی او الله ته هغه څه معلوم دي چې تاسو یې کوئ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. او مسلمانانو اهل کتابو سره بحث مکوئ، خو په ښه توګه، خو د دوی له هغو کسانو پرته چې ظلم یې کړی، او دوی ته دا وایاست چې موږ خو په هغه څه ایمان راوړی چې موږ ته نازل کړل شوی او په هغه څه هم چې تاسو ته نازل کړل شوی دی، او زموږ او ستاسې خدای یو دی او موږ هماغه ته غاړه ایښودونکي یو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. او اے رسوله، په همدې ډول موږ تا ته کتاب را نازل کړی، نو چاته مو چې مخکې کتاب ورکړی و هغوی په دې هم ایمان راوړي او له دغو بت پرستانو هم ځینې ایمان پرې راوړي او پرته له ناړامو کافرانو بل څوک زموږ له آیتونو انکار نه کوي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. او تا له دې مخکې نه کوم کتاب لوستی او نه دې په خپل لاس سره لیکی، که داسې وای بیا خو به دغه باطل پرستان په شک کې لویدل. خو نه، دا څرګند آیتونه دي د هغو خلکو په سینو کې چې علم ورکړی شوی او له ظالمانو پرته بل څوک زموږ له آیتونو څخه نه منکریږي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. او دوی وویل ولی پر ده یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د خپل رب له لوري څه نښانې نازلې نه کړل شوې. ای رسوله، ورته ووایه نښانې خو یوازې الله سره دي او زه خو صرف یو ښکاره ویرونکی یم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا دا نښانه یې نه ده بس چې موږ پر تا کتاب نازل کړ چې پر دوی لوستل کیږي؟ بېشکه په دې کې د هغو خلکو دپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ورته ووایه زما او ستاسې ترمنځ شاهدي ورکوونکی الله بس دی. څه چې په اسمانو او ځمکه کې دي هغه ورباندې پوهیږي، او کوم خلکو چې باطل منلی او په الله کافر شوي همغوی خپله تاوانیان دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. او دا خلک لتانه په بیړه عذاب غواړي، او که د عذاب یوه ټاکلې نیټه نه وای خامخا به دوی ته عذاب راغلی و، او راځي خو به ورته خامخا، خو داسې ناڅاپه چې دوی به خبر هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لتانه عذاب په بیړه غواړي، حال دا چې یقینا جهنم له کافرانو راچاپېرېدونکی دی. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هغه ورځ چې پر دوی به عذاب هم له پاسه راخپور شي او هم له پښو لاندې، او ورته وبوایي چې اوس د هغو کړو وړو خوند وڅکئ چې تاسې به کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای زما هغو بندگانو چې ایمان یې راوړی، بېشکه زما ځمکه ارته ده، نو یوازې زما عبادت کوئ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر ساکخ د مرګ څکونکی دی، بیا به تاسو ټول زموږ خواته راستنول کیږئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. او کوم خلکو چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي خامخا به یې د جنت لوړو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي، تل تر تله به پکې اوسیدونکي وي، د کار کوونکو غوره بدله ده. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هغوی چې صبر یې کړی او پر خپل رب بروسه کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. او څومره خوځېدونکي ژوي دي چې خپله روزي په شا بار کړې نه ګرځي، الله هغو ته هم روزي ورکوي او تاسو ته هم، او هماغه د هر څه اورېدونکی ډېر پوه دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. او کله دوی پوښتنه وکړي چې چا دا آسمانونه او ځمکه پیدا کړي او لمر او سپوږمۍ یې په کار اچولي، نو خامخا به ووایي چې الله، نو بیا دا خلک څرنګه له توحیده اړول کیږي. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله دی چې له خپلو بندګانو چاته وغواړي روزي یې پراخوي او یا یې ورته تنګوي، یقینا الله په هر څه ښه پوه دی. ولئن
سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. او که دوی وپوښتي چې له اسمانه اوبه چا رااورولي دي چې مړه ځمکه یې پرې ژوندی کړې ده، نو خامخا به ووایي الله، ووایه الحمدلله، خو د دوی زیاتره عقل نه کاروي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. او دغه د دنیا ژوند له ساتیري او لوبې پرته بل څه نه دی، او اصلي ژوندون خو د آخرت کور دی، کاش کې دوی پوهېدلی. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دوی چې کله په بیړیو کې سپاره شي نو په داسې توګه الله رابولي چې عقیده یې یوازې هغه سره سوچه کړې وي، خو کله یې چې وچې ته راخلاص کړي یو دم ورسره شرک بنا کړي. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. دا خلک دي د هغه نعمت ناشکري وکړي چې موږ ورکړی او خوندونه دي واخلي، نږدې ده چې دوی به وپوهیږي. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ایا دوی نه ویني چې موږ د دوی ښار د امن حرم ګرځولی، حال دا چې د هغه چاپېره سیمو کې خلک تښتول کیږي، نو آیا دوی باطل مني او د الله د نعمت ناشکري کوي؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. او تر هغه چا زیات ظالم به څوک وي چې الله پورې دروغ تړي یا حق دروغ ګڼي کله چې ورته راشي. آیا د داسې کافرانو استوګنځای په دوزخ کې نه دی؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. او کوم کسانو چې زموږ لپاره کوشش کړی خامخا به خپلې لارې وروښیو، او بېشکه الله نیکانو سره دی. الروم مکی صورت دی او 80 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الف لام میم. عربو ته په نږدې سیمه کې رومیان مغلوب کړی شول، خو دوی به له دې مغلوبیته وروسته بیا برلاسي کیږي په یو څو کلونو کې. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. الله لره مخکې هم واکمني وه او له دې وروسته هم، او هغه ورځ به بیا مؤمنان خوشحالي کوي. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. د الله په دغه مرسته باندې چاته چې خوښه شي مرسته یې کوي،
او هماغه برلاسی ډیر مهربان دی. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دا د الله وعده ده. الله د خپل وعدې مخالفت نه کوي، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. دا خلک د دنیا په ظاهري ژوندون پوهیږي، خو د آخرت په اړه دوی غافل یعنی ناخبره دي. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا دوی په خپلو ځانو کې فکر نه دی کړی؟ الله دا آسمانونه، ځمکه او څه یې چې ترمنځ دي له یو حق مقصد او ټاکلې نیټې پرته نه دي پیدا کړي، خو بېشکه ډیری خلک خپل رب سره په مخامخېدو کافر دي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا هغوی ځمکه کې نه دي ګرځېدلي چې وګوري له دوی نه مخکې خلکو انجام څنګه و؟ هغوی له دوی نه په ځواک کې ډیر کلک و. هغوی ځمکه ښه سپړلې وه او دوی چې څومره ودانه کړې هغوی ترې زیاته ودانه کړې وه او رسولان یې له څرګندو نښانو سره ورغلي وو. نو الله داسې نه و چې پر هغوی ظلم وکړي، خو هغوی خپله پر ځانو ظلم کاوه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بیا د هغو کسانو انجام چې بدی یې کړې وه ډیر بد شو، ځکه چې د الله آیتونه یې دروغ بللي وو او ملنډې به یې پرې وهلې. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله د مخلوق د پیدایشت پیل کوي، هماغه یې بیا هم پیدا کوي، بیا به تاسو ټول هغه ته ورستنیږئ. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. او کوم ورځ چې قیامت رامنځته شي مجرمان به ناهیلي پاتې شي. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. او په شریکانو کې به څوک سپارښتګر نه وي او دوی به هم له خپلو شریکانو منکر وي. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. او هغه ورځ چې قیامت رامنځته شي هماغه ورځ به ټول خلک سره ډلې ډلې شي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. نو هغو کسانو چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي وي په یو باغ کې به خوشحاله کړی شي.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. او هغه خلک چې کافر شوي او زمونږ آیتونه او د آخرت مخامخېدلې دروغ ګڼلې وي نو هغوی به په عذاب کې حاضرېدونکي وي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نو د الله تسبیح کوئ کله چې در باندې ماښام کیږي او کله چې در باندې سهار کیږي. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. او هماغه لره په آسمانو او ځمکه کې ستاینه ده او د هماغه تسبیح کوي چې در باندې مازدیګر شي او کله چې در باندې ماسپښین کیږي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هغه ژوندی له مړه راباسي او مړ له ژوندي راوباسي او ځمکه د هغې له مرګه یعنې وچېدو وروسته بیا ژوندی کوي او همداسې به تاسې هم له قبرونو راوویستل شئ. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. او د هغه د قدرت له نښانو څخه یوه دا ده چې تاسې یې له خاورې پیدا کړئ بیا تاسې بشر یاست چې ځمکه کې خپریږئ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او د هغه له نښانو څخه یوه دا ده چې تاسې ته یې خپله ستاسې له جنسه میرمنې پیدا کړي دي تر څو له هغوی سره آرام ومومئ او ستاسې یعنې ښځې او خاوند ترمنځ یې مینه او خواخوږي واچوله. یقینا په دې کې هغو خلکو ته چې فکر کوي سترې نښانې دي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او د هغه له نښانو څخه یوه برخه د آسمانو او ځمکې پیدایښت او ستاسې د ژبو او رنګونو توپیر دی. بېشکه په دې کې د پوهانو دپاره سترې نښانې دي. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او د هغه له نښانو څخه یوه برخه په شپه کې ستاسې خوب او په ورځ کې مو د هغه یعنی الله د فضل یعنی روزي لټول دي. بېشکه په دې کې د هغو خلکو دپاره چې خبره اوري حتما لویې نښانې دي. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او د هغه له نښانو څخه یوه ده چې تاسې ته برېښنا درویني چې هم ویره ده هم هیله او له اسمانه اوبه رااوروي چې بیا په هغو سره ځمکه د هغې له مرګه وروسته بیا را ژوندی کوي. بېشکه په دې کې هغو خلکو ته ډېرې نښانې دي څوک چې عقل کاروي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. او د هغه له نښانو څخه یوه دا ده چې آسمان او ځمکه د هغه په امر ولاړ دي. بیا چې کله تاسې له ځمکې نه راوبلي په یوه غږ به تاسې ټول راوځئ. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. او هماغه لره دي څوک چې په آسمانو او ځمکه کې دي ټول هغه ته غاړه ایښودونکي دي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. او دی هماغه ذات دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا یې هم راګرځوي او دا لا ورته آسانه ده او په آسمانو او ځمکه کې د هغه صفت تر ټولو لوړ دی او هماغه برلاسی د ستر حکمت څښتن دی. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هغه ستاسې له خپلو ځانو یو مثال درته بیانوي. آیا ستاسې د ملکیت له مریانو څوک داسې هم شته چې په هغه شتمنۍ کې چې موږ در روزي کړي تاسې سره سم برابر شریکان وي او داسې ترې ویریږئ لکه خپلو کې یو له بله ویریدل؟ موږ خپل آیاتونه همدغسې څرګند بیانوو د هغو خلکو دپاره چې عقل کاروي. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. خو په اصل کې چا چې ظلمونه کړي هغوی بې علمه په خپلو هوسو پسې روان دي، نو هغه کس ته څوک هدایت کولی شي چې الله بېلارې کړی وي او د داسې خلکو به هیڅوک مرستندویان نه وي. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نو په یو مخیز ډول د خپل دین لور ته مخ ور برابر کړه، په هماغه اصلي پیدایښت ټینګ اوسه چې په هغه سره الله خلق پیدا کړي. د الله پیدا کړي جوړښت لره څه بدلیدل نشته، همدا سم برابر دین دی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. په اصلي پیدایښت داسې ټینګ اوسئ چې د هغه یعنی الله لور ته ګرځېدونکي اوسئ، ویره ترې کوئ، لمونځ ترسره کوئ او له مشرکانو څخه مه کیږئ. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. له هغو خلکو چې خپل دین یې ټوټه ټوټه کړ او ډلې ډلې شول، له هرې ډلې سره چې څه دي په هماغه خوشحاله دي. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم
منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. او دغه خلکو ته چې کله څه تکلیف رسیږي نو خپل رب وربولي، هغه ته ورګرځېدونکي وي، خو بیا چې هغه له خپل رحمته څه وروڅکي نو یو دم له هغوی نه یوه ډله خپل رب سره شرک بنا کړي. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تر دې چې موږ څه ورکړي د هغو ناشکري وکړي نو مزې وکړئ، تاسې به ژر وپوهیږئ. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا موږ پر دوی کوم داسې دلیل نازل کړی چې د هغه شرک بیان کوي کوم چې دوی یې کوي؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. او کله چې موږ خلکو ته رحمت وروڅکو نو ورباندې نازیږي، او که د خپلو لاسو د کړو وړو په وجه څه کړاو ورته رسیږي نو یو دم ناهیلي کیږي. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیا دوی نه دي لیدلي چې الله چاته وغواړي روزي یې پراخوي او چاته چې وغواړي تنګوي یې؟ بېشکه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې ایمان راوړي. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته، دا هغو خلکو ته ډیره غوره ده چې د الله رضا غواړي او همدوی بری موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. او تاسو چې کوم سود ورکوئ تر څو د خلکو په مالونو کې درته زیات شي نو د الله په وړاندې هغه نه زیاتیږي، او کوم زکات چې ورکوئ او په هغه سره د الله رضا غواړئ نو همدا خلک د خپل مال څو برابره زیاتونکي دي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله هماغه دی چې تاسو یې پیدا کړئ، بیا یې روزي درکړه، بیا مو مړه کوي، بیا مو بیرته راژوندي کوي. آیا ستاسې په شریکانو کې څوک شته چې داسې کوي؟ هغه لره پاکي ده او له هغه څه ډېر لوړ دی چې دوی یې ورسره شریکوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لنده کې د خلکو په لاس ترسره شوي عمل په وجه فساد را څرګند شوی دی، تر څو هغوی ته د خپلو څه عملونو خوند ور وڅکي، د دې دپاره چې هغوی را وګرځي.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. اے رسوله ورته ووایه په ځمکه کې وګرځئ نو ګورئ چې د هغو خلکو انجام څنګه و چې مخکې تیر شوي هغوی هم زیاتره مشرکان وو. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. نو د سم دین په لور د مخ ور برابر کړه د هغې ورځې له راتلو مخکې چې د الله له خوا یې بیرته ګرځېدل نشته په هماغه ورځ به خلک سره بیل بیل شي. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. څوک چې کافر شو د کفر وبال پر همغه دی او چا چې سم کار وکړ نو خپلو ځانو ته په جنت کې ځایونه برابروي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ترڅو الله هغو کسانو ته له خپلې لورینې بدله ورکړي چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي بېشکه الله کافران نه خوښوي. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د هغه د قدرت له نښانو نه یوه دا ده چې د باران زیری ورکوونکي بادونه لیږي او د دې لپاره چې تاسې ته د خپل رحمت نه څه در وڅکي او د دې لپاره چې بیړیګانې د هغه په امر وچلیږي او تاسې د هغه فضل ولټوئ او شکر یې وباسئ. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. او اے رسوله رښتیا ده چې موږ له تا مخکې هم رسولان د هغوی خپلو قومو ته ولیږل او له څرګندو نشانو سره ورغلل بیا مو له هغو کسانو چې جرمونه یې کړي وو غچ واخیست او د مؤمنانو مرسته پر موږ حق وه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله هماغه دی چې بادونه لیږي چې هغه بیا وریځې پورته کوي او بیا څنګه چې وغواړي په اسمان کې یې خپروي او ټوټې ټوټې یې کوي بیا ویني چې څاڅکي یې له منځه راوځي نو بیا یې چې له خپلو بندګانو چاته غواړي ورسوي هغوی یو دم خوشحالي بنا کړي. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. په داسې حال کې چې د باران له اورېدو مخکې دوی ناهیلي وو. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نو لږ د الله د رحمت نشانو ته وګوره چې څنګه مړه ځمکه راژوندی کوي بېشکه هغه د مړیو راژوندی کوونکی هم دی او هغه پر هر څه بشپړ قادر دی.
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. او که یو داسې ضرري باد ولیږو چې بیا خپل کشتونه تک ژیړ وویني نو له هغه وروسته به خامخا په کفر لاس پوري کوي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نو ای رسوله ته خو مړی نشي اورولای او نه هغو کڼو ته بلنه اورولای شي کله چې بیرته په شا ګرځېدونکي وي او ته له بېلارېتوب نه د ړندو راویستونکی هم نه یې. ته له هغه چا پرته بل څوک نشي اورولای چې زموږ په آیتونو باور کوي او غاړه ایښودونکي وي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله هماغه دی چې تاسې یې له کمزورتیا نه پیدا کړئ بیا یې له کمزورۍ وروسته قوت درکړ بیا یې له قوت نه وروسته کمزورتیا او زوړوالی څه یې چې خوښه وي پیدا کوي او هماغه ډېر پوه قدرت والا دی. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. او کله چې قیامت تر سره کیږي مجرمان به قسمونه کوي چې برزخ کې له یو ساعت پرته زیات نه دي ځنډېدلي دوی به همداسې په دنیا کې له حق نه ګرځول کېدل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. او چاته چې علم او ایمان ورکړی شوی هغوی به وایي تاسې خو د الله له لیکلي تقدیر سره سم برزخ کې د پاڅون تر ورځې ځنډېدلي یاست نو دا هماغه د پاڅون ورځ ده خو تاسې نه پوهېدلی. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نو په هغه ورځ به ظالمانو ته د هغوی عذر غوښتل هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به توبه ویستل ترې وغوښتل شي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. او بېشکه موږ د خلکو د پوهولو دپاره په دې قرآن کې هر ډول مثال بیان کړی او ای رسوله که چیرې ته کومه نشانه ورته راوړي کافران به خامخا وایي چې تاسې له باطل ویونکو پرته بل څه نه یاست. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. په همدې توګه الله د هغو خلکو پر زړونو ټاپه وهي چې نه پوهیږي. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نو ای رسوله صبر وکړه یقینا د الله وعده رښتینې ده او هغه خلک د تا هیڅکله بې ثباته ونه مومي چې یقین نه کوي. سورة لقمان مکی دی او 34 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم.
د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام میم دا د هغه حکمتونو والا کتاب آیتونه دي. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. چې د نیکانو د پاره لارښوونه او رحمت دی. هماغه خلک چې لمونځ ترسره کوي، زکات ورکوي او هغوی په آخرت پوخ باور کوي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم دوی د خپل رب لخوا په سمه لار برابر او هم دوی بری موندونکي دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. او له خلکو نه ځینې کسان هغه دي چې چټي خبرې پیري ترڅو په ناپوهۍ سره خلک د الله له لارې واړوي او هغه ټوکې وګڼي. د داسې خلکو دپاره سپکوونکی عذاب دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او کله چې پر هغه زموږ آیتونه لوستل کیږي نو داسې په لویي مخ واړوي لکه چې بیخي یې اورېدلي نه وي یا لکه غوږو کې یې چې دروندوالی وي، نو هغه ته د یو دردناک عذاب زیری ورکړه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. یقینا چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي هغوی دپاره د نعمتونو باغونه دي. تلپاتې په هغو کې دا د الله رښتیانۍ وعده ده او هماغه برلاسی حکمت لرونکی دی. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اسمانونه یې بیستنو پیدا کړي یعنی درولي چې تاسې یې وینئ او په ځمکه کې یې کلک ولاړ غرونه پیدا کړل چې هغه پر تاسې ونه خوځېږي او هر ډول خوځېدونکي ژوي یې پکې خپاره کړل او موږ له اسمانه اوبه را اورولي بیا مو په هغې ځمکې کې هر ډول غوره شینګیاوې راټوکولي دي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. دا د الله پیدایش دی نو راوښایاست چې له هغه یعنی الله نه پرته دوی یعنی باطلو معبودانو څه شی پیدا کړي دي، بلکې خبره دا ده چې دا ظالمان خو په څرګند بېلاریتوب کې دي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد. او بېشکه موږ لقمان ته حکمت ورکړی او ورته ویلي مو چې د الله شکر باسه، او څوک چې شکر باسي نو د خپل ځان ګټې لپاره شکر باسي، او څوک چې کافر شي نو بېشکه الله بې پروا ستایل شوی دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. او کله چې لقمان خپل زوی ته په نصیحت کې وویل ای زوی که الله سره څه مه شریکوه، یقینا شرک یو ستر ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او موږ انسان ته د هغه د مور و پلار په حق له نصیحت کړی دی، ځکه چې مور یې د کمزورۍ د پاسه کمزورۍ حالت کې په خېټه بار کړ، او لتی بیلولی هم په 2 کلونو کې دي چې زما شکر وباسه، او د مور و پلار دی خاص زما په لور راتله دي. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. او کچیرې هغوی دواړه پر تا زور واچوي چې ما سره په خدایي کې هغه څه شریک کړي چې تا سره د هغه څه علم نشته، نو بیا د هغوی مه منه، خو په دنیا کې ښه ګذران ورسره کوه، او د هغه چا لاره پسې ځه چې زما په خوا راګرځېدلی وي، بیا ستاسې راتلل زما په لور دي، نو زه به مو په هغه څه خبروم چې تاسې به کول. یا بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان دا هم وویل ای زوی که یقینا که یو شی یعنی یو عمل د اوری د یوې دانې په اندازه او بیا هغه هم په یو ګټ یا چیرته په اسمانو یا ځمکه کې وي، الله به یې راوړي، بېشکه الله ډیر باریک لیدونکی ښه باخبر دی. یا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای زما زوی که لمونځ ترسره کوه، د نیکۍ امر کوه، له بدۍ منع کوه، او څه تکلیف چې در ورسیږي په هغه صبر کوه، یقینا دا د لوړ همت له کارو څخه دی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. او په کبر سره له خلکو مخ کوږ مه نیسه، او مه په ځمکه کې په ناز او نخرو ګرځه، بېشکه د الله یو کبرجن او لاپو هم ښه نه ایسي. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. او خپل تک کې منځنی اوسه او غږ دې لږ ورو کړه، شک نشته چې تر ټولو غږونو ناکاره غږ د خرو وي.
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا تاسې نه دي لیدلي چې څه په اسمانو او څه چې ځمکه کې دي هغه ټول الله ستاسې دپاره په کار اچولي او پر تاسې یې خپل ټول ښکاره او پټ نعمتونه تمام کړي دي، خو بیا هم له خلکو ځینې داسې دي چې له پوهې، هدایت او روښانه کتاب پرته د الله په باب ناندرۍ وهي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. او کله چې ورته وویل شي د هغه څه تابعداري وکړئ چې الله را نازل کړي، وینا موږ خو به په هغه څه چلیږو چې خپل پلرونه مو پرې موندلي وو. آیا که څه هم شیطان یې پلرونه د بل شوي اور عذاب ته وربلل، بیا هم په هغو پسې ځي. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. او هر څوک چې الله ته ځان تسلیم کړي په داسې حال کې چې نیکچاری هم وي، نو هغه په محکمې کړۍ منګولې ولګولې او د ټولو کارونو انجام د الله په لور دی. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. او ای رسوله، چا چې کفر غوره کړی نو د هغه کفر دی تا خپه نه کړي، د دوی راګرځېدل اخر زموږ لور ته دي، نو بیا به په هغه څه خبر کړو چې کړي یې دي. بېشکه الله په هغه څه ښه عالم دی چې سینو کې دي. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. موږ دوی ته لږ غوندې د ګټې اخیستو موقع ورکوو، خو بیا به یې د یو سخت عذاب په لور مجبور کړو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. او کله دوی پوښتنه وکړي چې دا آسمانونه او ځمکه چا پیدا کړي، خامخا به وایي چې الله. ووایه الله لره ستاینه ده، خو د دوی زیاتره نه پوهیږي. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. په آسمانو او ځمکه کې هر څه الله لره دي، بېشکه هماغه الله بې پروا ستایل شوی دی. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. او په ځمکه کې چې څه ونې دي، که هغه ټول قلمونه شي او دا سمندر یې رنګ او بیا اوه نور سمندرونه یې ملګري شي او د الله صفات ولیکي، بیا به هم د الله خبرې تمامې نشي. یقینا الله برلاسی حکمت لرونکی دی. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ستاسې ټولو پیدایشت او بیا ژوندون لکه د یو کس پیدا کول او بیا را ژوندي کولو نه پرته څه ګران نه دی.
بېشک الله د هرې خبرې اوریدونکی د هر څه لیدونکی دی. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیا ته نه ګورې چې بېشکه الله شپه په ورځ کې نه نباسي او ورځ په شپه کې نه نباسي او لمر او سپوږمۍ یې په کار اچولي چې دا ټول یوې ټاکلې نیټې پورې چلیږي، او دا درته معلومه نه ده چې الله ستاسې په کړو وړو ښه خبر دی؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا هر څه د دې لپاره چې هماغه الله حق دی او دوی یعنی مشرکان چې له هغه پرته نور څه یعنی بوتان رابلي هغه باطل دي، او بېشکه چې هماغه الله ډیر اوچت لویي والا دی. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا تا نه دي لیدلي چې په سمندر کې بیړۍ د الله په فضل چلیږي چې تاسې ته له خپلو نښانو څه در وښیي؟ په دې کې خو یقینا د هر صبرناک شکر ویستونکي دپاره ډېرې نښانې دي. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې د وریځو غوندې څپې را لاندې کړي نو الله داسې رابلي چې عقیده یې پرې سوچوي، خو چې بیا یې وچې ته راخلاص کړي نو څه لږ یې منځلارې پاتې شي او نور بیرته کفر ته وګرځي، او زموږ له آیاتونو پرته له هر بېلوزه او ناشکره بل څوک انکار نه کوي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د خپل رب له ناراضتیا ځان وساتئ او له هغې ورځې وډار شئ چې پلار به له زوی یې څه نشي ایسارولی او نه به زوی داسې وي چې له خپله پلاره څه شی ایسار کړي. بېشکه د الله وعده رښتیانۍ ده، نو د دنیا ژوند مو دوکه نه کړي او نه مو هیڅکله هغه لوی دوکهباز شیطان د الله په عفو دوکه کړي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بېشکه د قیامت معلومات یوازې الله لره دی، او هغه باران اوروي، او هغه پوهیږي چې د میندو په ګېډو کې څه دي، او هیڅ ساکښ نه پوهیږي چې سبا به څه ترلاسه کوي، او نه هیڅوک پوهیږي چې په کومه ځمکه به مري. بېشکه الله ښه پوه ډېر باخبر دی. السجده مکی صورت دی او 10 آیتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. د رب العالمین له طرفه دا یو داسې کتاب نازلیږي چې هیڅ شک پکې نشته. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا خلک وایي چې هغه یعنی رسول دا په دروغو جوړ کړی دی؟ نه ای رسوله، دا خو هغه حق دی چې ستا د رب لخوا د دې لپاره راغلی چې هغه خلک پرې وویروي چې له تا ړومبی څوک ویرونکی نه دی ورغلی، ښایي هغوی سمه لار ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله هماغه دی چې آسمانونه ځمکه او څه یې چې ترمنځ دي په 6 ورځو کې پیدا کړل، بیا یې پر عرش استوا وکړه. ستاسې دپاره له هغه پرته بل ملګری او سپارښتګر نشته، نو آیا تاسې څه درس نه اخلئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هغه له اسمانه تر ځمکې د هر کار سمبالښت کوي، بیا هغه کار په یو داسې ورځ دته ورخیږي چې اندازه یې ستاسې د شمیر په حساب 1000 کاله ده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. همدا خدای د پټو او څرګندو عالم، برلاسی او ډیر مهربان دی. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هماغه چې څه یې پیدا کړي هغه یې ډیر ښه جوړ کړي او د انسان پیدایښت یې له خټې پیل کړی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بیا یې د هغه نسل له نچوړ شوو بیکاره اوبو نه راچلولی دی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا یې سم برابر کړ او له خپل روح نه یې څه ورپو کړل او انسانانو تاسې ته یې د اورېدو لیدو قوتونه او فکر کولو زړونه درکړل، خو تاسو ډیر لږ شکر باسئ. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دې خلکو وویل آیا کله چې موږ په ځمکه کې خاورو سره ورک شو نو بیا به نوي پیدایښت کې منځته راځو؟ دا لا څه چې دوی خپل رب سره مخامخېدلو نه هم منکر دي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ورته ووایه د مرګ هغه ملائک به ستاسو ساه اخلي چې پر تاسو ګمارل شوی، بیا به د خپل رب په لور ګرځول کیږئ. ولو ترى
إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. او کدا مجرمان دی لیدلی وای چې د خپل رب په وړاندې ځوړند سرونه ولاړ وي او وای ای زمونږ ربه مونږ اوس هر څه ولیدل او واورېدل نو مونږ بیرته دنیا ته وګرځوه چې سم کارونه وکړو مونږ بېشکه باور کوونکي یو. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. او که موږ غوښتي وای نو خامخا به مو هر کس ته مخکې لا د هغه لارښوونه ورکړې وه خو زما لخوا دا خبره حق ثابته شوه چې زه به خامخا جهنم له پیریانو او انسانانو ټولو ډکوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس یې خوند وڅکئ په دې چې له خپلې دغې ورځې سره مخامخېدل مو هیر کړي وو اوس موږ هم تاسو هیر کړي یاست او د هغو عملونو په وجه چې تاسو به کول ابدي عذاب وڅکئ. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خبره دا ده چې زموږ په آیتونو خو هغه کسان باور کوي چې کله په هغو سره نصیحت ورته وشي نو په سجده پریوزي او د خپل رب له ستاینې سره د هغه تسبیح وایي او لویی نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه یې شپې مهال له بسترونه جلاوي خپل رب له ډار او هیلې سره رابولي او څه مو چې ور روزي کړي له هغو نه په نیکو چارو کې لګښت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو هیڅ چاته نه ده معلومه چې دې خلکو ته د سترګو یخېدو کوم شیان پټ ساتل شوي د هغو عملونو د بدلې په توګه چې دوی به کول. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا نو څوک چې مؤمن وي د هغه چا په شان دی چې فاسق وي ښکاره ده چې دوی نه سره برابریږي. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هر هغه چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي نو د هغوی دپاره د استوګنې جنتونه دي چې میلمستیا ده د هغو عملونو په وجه چې دوی به کول. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او هغه کسان چې سرغړونه کړي نو د هغوی استوګنځای به اور وي کله هم چې دوی ترې وتل غواړي بیرته ورګرځول کیږي پکې
او ورته ویل کیږي چې اوس د هغه اور عذاب وڅکئ چې دروغ مو ګاڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. او موږ به خامخا دوی ته د هغه لوی عذاب نه مخکې په دنیا کې د کمې درجې عذاب څه خوند هم ور وڅکو تر څو هغوی راوګرځي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او تر هغه لوی ظالم به څوک وي چې د خپل رب په آیتونو نصیحت ورته وشي نو له هغه مخ واړوي. بېشکه موږ له دې مجرمانو غچ اخیستونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. او یقینا موږ موسی ته کتاب ورکړی نو ای رسوله له هغه سره مخامخېدو کې شک مه کوه او هغه مو د بني اسرائیلو دپاره لارښود ګرځولی و. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او موږ له هغوی څه کسان امامان وګرځول چې زموږ په امر به یې لارښوونه کوله هغه مهال چې دوی صبر وکړ او زموږ په آیتونو یې باور کاوه. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بېشکه هماغه ستا رب د قیامت په ورځ د دوی ترمنځ د هغه څه فیصله کوي چې دوی پکې اختلاف کاوه. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. آیا دغو کافرانو ته دې خبرې څه هدایت ونه کړ چې موږ له دوی مخکې څومره قومونه تباه کړل چې اوس یې دوی په کورو کې ګرځي راګرځي؟ یقینا په دې کې دوی ته ډېرې نښانې دي نو آیا دوی نه اوري؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. آیا دوی نه دي لیدلي چې موږ د وچې ځمکې په لور اوبه روانوو بیا په هغو سره شینګیا راباسو چې د دوی څاروي هم ترې خوري او خپله دوی هم؟ نو آیا دا نه ویني؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. او دوی وویل کله به وي دا فیصله که تاسې رښتیني یاست. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ووایا د فیصلې په ورځ خو به کافرانو ته د هغوی ایمان بیا هیڅ ګټه ونه رسوي او نه به هغوی ته څه مهلت ورکول کیږي. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. نو ای رسوله له دې خلکو مخ واړوه او انتظار کوه دوی هم انتظار کوونکي دي. الاحزاب مدنی صورت دی او 83 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن
إن الله كان عليما حكيما. اے نبی، الله نه وویریږه او د کافرانو او منافقانو خبره مه منه. یقینا الله ډیر پوه حکمت لرونکی دی. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. او تا ته چې د خپل رب لخوا څه وحی کیږي د هماغه تابعداري کوه. یقینا الله په هغو کارو ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او پر الله توکل کوه او هماغه الله کار جوړونکی بس دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د یو سړي سینه کې هم دوه زړونه نه دي ایښي او نه یې ستاسو هغه میرمنې چې تاسو میندې ورته ویلې وي ستاسې اصلي میندې ګرځولي او نه یې ستاسو زوی بللي ستاسې اصلي زامن ګرځولي. دا هسې ستاسې د خلو خبره ده او الله حق وایي او همدی سمه لار ښیي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هغوی یعنی زوی بللی د خپلو پلرونو په نامه وربولی. د الله په وړاندې همدا ډیره سمه ده، خو که پلرونه یې نه پیژنئ نو په دین کې مورونه او دوستان مو دي. او په څه کې چې تاسې خطا شوي یاست څه ګناه در باندې نشته، خو هغه څه چې زړونو مو قصد کړی وي ګناه ده او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. دا نبی پر مؤمنانو لخپلو ځانو یې هم زیات حق لرونکی دی او د هغه میرمنې د دوی میندې دي او د الله کتاب کې د خپلوۍ څښتنان یو پر بل د میراث ډیر حق لرونکي دي نسبت له نورو مؤمنانو او مهاجرینو. خو که تاسې د خپلو دوستانو په حق کې څه وصیت وکړئ او هغوی سره ښېګڼه وکړئ همدا په کتاب کې لیکل شوي دي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. او ای رسوله هغه وخت یاد کړه چې موږ له ټولو انبیاو او خصوصا له تا نوح، ابراهیم، موسی او د مریم زوی عیسی نه لوز واخیست او ښه پوخ لوز مو ترې واخیست. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
ترڅو الله له رښتینو څخه د هغوی د صداقت پوښتنه وکړي او کافرانو ته خو یې دردناک عذاب چمتو کړی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے مؤمنانو، د الله هغه نعمت در یاد کړئ چې کله خندق غزا پر مهال تاسې ته لشکرې راغلي نو موږ پر هغوی سیلی او داسې لشکرې راواستولې چې تاسې نه لیدلې او الله ستاسې په کړو وړو ښه لیدونکی دی. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. کله چې هغوی تاسې ته له پاسه او لاندې خوانه راغلل او چې سترګې کږې شوې او زړونه ستوني ته راورسېدل او په الله مو راز راز ګمانونه وکړل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هماغلته مؤمنان وازمایل شول او په سختو خوځولو سره وخوځول شول. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. او کله چې منافقانو او د چا زړه کې چې ناروغي وویل موږ سره چې الله او د هغه رسول کومه وعده کړې وه هغه له تېرېستلو پرته بل څه نه وه. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. او کله چې د هغوی یوې ډلې وویل ای د یثرب خلکو ستاسې د ټینګې ځای نشته بیرته وګرځئ او یوه بله ډله یې رسول الله نه کور ته د تللو اجازه غواړي وایي زموږ کورونه تش پراته دي او حال دا چې هغه تش نه و هغوی صرف تیښته غوښته. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. او که د مدینې له اطرافو پر دوی لشکرې ورننوځي بیا فتنه یعنی کفر یا جنگ ترې وغوښتل شي خامخا به یې ترسره کړي او هغه وخت به څه ځنډ پکې ونه کړي مګر ډېر لږ. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. او حقیقت دا دی چې دوی لا مخکې الله سره دا لوز کړی و چې هیڅکله به جګړه کې شا نه ګرځوي او الله سره شوې وعده پوښتېدونکې ده. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. اے رسوله دوی ته ووایه که تاسې له مرګ یا وژنې وتښتېدئ نو دا تیښته به هیڅ ګټه درته ونه کړي او بیا به د ژوند فایده هم در نه کړی شي مګر ډېر لږ. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ورته ووایه هغه څوک دی چې تاسې الله نه وژغوري که چیرې هغه څه بدي یا رحمت درته وغواړي او هغوی به الله نه پرته خپل ځان ته نه کوم دوست ومومي نه مرستندوی.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. بشک الله تاسو نه هغه کسان ښه پیژني چې له جهاد نه ایسارول کوي او خپل ورونو یعنی ملګرو ته وایي چې زموږ په خوا راځئ او هغوی چې جګړې ته ډېر لږ راځي. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هغوی ستاسو په حق له بخیلان دي، خو کله چې ویره راشي نو بیا به ویني چې درته ګوري او سترګې یې چورلي لکه د مرګ بېهوشي چې پرې راغلی وي. خو کله چې ډار ختم شي نو په خپلو تیرو ژبو سره تاسې غندي او په خیر کې ډیر بخیلان دي. هغوی له سره ایمان نه دی راوړی نو الله یې عملونه ور باطل کړل او دا الله ته ډیره آسانه ده. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی ګمان کوي چې د دښمن لښکرې بیرته نه دي تللي او که دا لښکرې بیا راشي نو دا ارمان کوي چې کاشکې دوی په میره کې له کوچیانو سره وای او هملته ناست تاسې د حالاتو پوښتنې یې کولای او که دوی په تاسې کې موجود هم وای نو ډېر لږ به جنګېدلي وو. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بېشکه ستاسې دپاره په رسول الله کې یوه غوره بیلګه ده هر هغه چا دپاره چې د الله او آخرت ورځې هیله لري او الله ډیر یادوي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او کله چې مؤمنانو د دشمن لشکرې ولیدې ویې ویل دا خو هماغه دي چې الله او رسول یې موږ سره وعده کړې وه او الله او رسول یې رښتیا ویلي وو او دې پیښې پرته له ایمان او تابعدارۍ د دوی بل څه ورزیات نه کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. په دې مؤمنانو کې ځینې داسې نران هم شته چې په کوم شي الله سره لوز کړی و هغه یې رښتیا کړ نو ځینو خو یې خپل نظر پوره کړ او ځینې لا انتظار کوي او هیڅ کوم بدلون یې پکې ونه کړ. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. دا پیښه د دې لپاره وشوه چې الله رښتینو ته د هغوی په صداقت بدله ورکړي او منافقانو ته یې که خوښه وه یا عذاب ورکړي یا یې توبه قبوله کړي. بېشکه الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. او الله کافران د هغوی له غصې سره داسې بیرته وګرځول چې هیڅ ګټه یې ترلاسه نه کړه، او په جګړه کې الله د مؤمنانو کافي شو، او الله خدای زورور برلاسی. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او الله د اهل کتابو هغه خلک له خپلو کلاګانو راکوز کړل چې د هغوی یعنی مشرکانو مرسته یې کړې وه، او په زړونو کې یې ویره ور واچوله. نو ای مسلمانانو، تاسو د هغوی یوه ډله وژله او بله مو بندي کوله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. او الله د هغوی ځمکه، کورونه او مالونه تاسې ته په میراث درکړل، او آن لا هغه ځمکه هم چې ستاسو قدمونه نه ور رسیدلی، یعنی د خیبر ځمکه، او الله په هر څه قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی، خپلو میرمنو ته دې ووایه چې که تاسې د دنیا ژوند او د هغې د ښکلا سامان غواړئ، نو راشئ چې څه ناڅه شیان درکړم او په ښه ډول مو رخصت کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسې الله د هغه رسول او د آخرت کور غواړئ، نو بېشکه الله په تاسو کې نیک عمل والاو ته ستر اجر چمتو کړی دی. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے د نبی علیه السلام میرمنو، په تاسې کې چې څوک یو څرګند ناوړه کار وکړي، نو د هغې دپاره به عذاب 2 برابره شي، او دا الله ته ډیره آسانه ده. صدق الله العظیم. Hmm.